مونږ لیونی خو په دې نه یو چې تاوان دی پکې اور ته وردانګو که چا وویل چې جانان دی پکې او نور د دې ښار د هېڅ یو شي د نرخ تپوس مه کوئ یو د انسان د ژوند قیمت ته چې ارزان دی د غزل نه وړاندې یو دوه شعر نور هم وایم استاد اجازت باندې چې کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتلو کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتلو دا خلک چې د خلکو په خبرو کې راتلو کعبې ته د احرام په ځای په زغرو کې راتلو دا خلک چې د خلکو په خبرو کې راتلو او لیدم چې قیامت ته خلک ټول لغړ ولاړ دي لیدم چې قیامت ته خلک ټول لغړ ولاړ دي بس یو دا پښتانه چې صادرو کې راتلو لیدم چې قیامت ته خلک ټول لغړ ولاړ دي بس یو دا پښتانه چې صادرو کې راتلو او غزل دی چې بس دا بوا چې ور سره د چا دعا ګرځیدا بس دا بوا چې ور سره د چا دعا ګرځیدا غني دې خار کې هر سړی پسې بلا ګرځي مننه جی او شعر د خاپیرو د مینتوب کې سر اختیار جوړي د خاپیرو د مینتوب کې سر اختیار جوړي بیګای ټول شپه په کور باندې رڼا ګرځیدا او شعر دی چې هغه په عمر کې بس مانه دومره لوی دی چې هغه په عمر کې بس مانه دومره لوی ده چې زه ایله کټ ته ودرېدم مور مې وی دا ګرځېده هغه په عمر کې بس مانه دومره لوی ده چې زه ایله کټ ته ودرېدم مور مې وی دا ګرځېده او شعر دی چې مړه زمونږ به د حساب په منځ کې څه پاتې وي مړه زمونږ به د حساب په منځ کې څه پاتې وي ځکه په ځمکه ګرځېدم ځمکه په ما ګرځېده مړه زمونږ به د حساب په منځ کې څه پاتې وي ځکه په ځمکه ګرځېدم ځمکه په ما ګرځېده او مقطع دی چې تا نه بغیر زما زرګله زندګي څه وه خو بس تا نه بغیر زما زرګله زندګي څه وه خو بس لکه په مړي کې د مرګ نه پسته ساه ګرځېده مننه جي او بس دا به و چې ورسره د چا دعا ګرځېده ګنې دې ښار کې هر سړي پسې بالا ګرځېده ډېره مننه جي ډېره د پوهنې ادبي